السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. دا عشيرة ضلتناس خرواتي ورسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرمایلی دی که څوک د مازدیګر د لمانځه څخه مخکې څلور رکعته نفل وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حتمي ده چې الله جل جلاله به دغه انسان ته بخښه کوي، حتما ای حقا لازما، چې الله جل جلاله به دغه بنده ته مغفرت کوي. نو موږ خو حق پر الله جل جلاله نه لرو چې موږ ته عفو وکړي، موږ ته مغفرت وکړي. د الله بندګان یو، د الله مریان یو چې پرا کوي هغه پرا کولی شي، خو الله جل جلاله د دې بنده څخه په طاعت او په عبادت دومره خوشحاله کېږي چې د خپل رحمت پر ځان باندې واجب کړي، وایي حق ده پر ما، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول د الله قول دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځانه څه نه وایي، الله په قرآن عظیم شان کې راته وایي چې هغه له خپل ځانه نه غږېږي، بلکې هغه ته موږ وحی کوو. نو څلور رکعته لمونځ د مازدیګر د لمانځه څخه مخکې که نارینه یې که ښځینه یې چې وکړي، الله جل جلاله به مغفرت ورلره لازمي وکړي. که څوک غواړي چې مغفور سي او د الله په رحمت کې لوند سي، نو هغه دې همیشه توب د مازدیګر د لمانځه مخکې پر څلور رکعتو نفلو باندې وکړي. نیت د نفلو دی، نیت کوم زړه رسلاته لمونځ کوم څلور رکعته نفل. او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په ورځ قیامت کې د انسان فرایض واجبات، یعنې فرض لمونځ واجب دي کې څه داسې زیادت کوم بت راغلي آخر زمانې انسانان نو هغه نوافل او سنتیات رااخلي، د هغو اتمام پکې هغه په پر کوي. حدیث رقم 80 صفحه 118 الترغیب فی فضائل الاعمال د ابن شاهین چې په 209 کې وفات شوی، او دغه رنګه معجم الاوسط جلد اول صفحه 350 او دغه رنګه معجم الکبیر جلد اول صفحه 910. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.